په یو حدیث کې څه کلمات راغلي دي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه کلمات په باره کې قسم کړی دی. وایي چې که څوک د خپلې دعا څخه مخکې دغه کلمې وایي رب العالمین به یې دعا قبوله کړي. یعنې کوم حاجت که چیرې تاسې لرئ، الله تعالی جل جلاله ته هر انسان یو حاجت لري، هغه حاجت مخکې له مخکې ورته پیش کړه، وروسته دغه دعا وکړه. حدیث کې راځي سمع النبي صلی الله علیه و آله وسلم رجلا یدعو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سړي څخه واورېدل چې هغه دعا کوله او د دعا څخه مخکې دا کلمات وویل: اللهم انی اسألک بانی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا کلمات چې وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: والذي نفسي بيده، په هغه ذات مې قسم وي چې زما نفس او زما روح د هغه په قبضه کې دي، د هغه په لاس کې دي. لقد سأل الله باسمه الاعظم، دې سړي د الله تعالی جل جلاله څخه په اسم اعظم سره دعا وغوښتل. الذي، هغه اسم اعظم، اذا دعي به اجاب، کله چې په دغه اسم اعظم سره څوک دعا وغواړي نو الله تعالی جل جلاله یې قبلوي. او واذا سئل به اعطى، او څوک چې په دې اسم اعظم سره د الله تعالی جل جلاله څخه سوال وکړي الله تعالی جل جلاله یې ورته قبلوي. دا حدیث ترمذي راوړی دی، حدیث نمبر 455. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.